د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي اوس د امریکا او اروپا په خاوره د برید امکان ډیر دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویلي دي اروپا باید ځانونه چمتو کړي او داسې بېغمه کېنني. پر هغوی د برید امکان ډیر دی او په هغوی به بریدونه وشي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي له هېواده د امریکا له وتلو سره په رامنځته شوې خلا کې ترهګري په ډېرېدو ده او د دې احتمال شته چې افراطیان پر امریکا او اروپا د برید هڅه وکړي. د مسعود مرکه له بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل سره د دوشنبې په ورځ خپره شوه. نوموړي په دې خبرو کې زیاته کړه اوس د امریکا او اروپا پر خاوره د برید احتمال ډیر دی. دا مهمه نه ده چې که نه ده، د وخت خبره ده. د هغه په وینا هماغه سخته سیالي چې د سپټمبر د 11مې په پیښه کې لیدل شوې وه اوس هم د ترهګرو ډلو ترمنځ شتون لري. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خلک د مایوسۍ او پرېښودو احساس کوي او دا چې دوی د وحشي رژیم په وړاندې پرېښودل شوي چې په سیستماتیک ډول دوی له اساسي حقونو څخه محروموي. مسعود زیاته کړه افغانستان ولس اوس لویدیځ ته د منافق په سترګه ګوري. د هغه په وینا بهرنیو ځواکونو چې کلونه یې د ډیموکراسۍ د اړتیا په اړه تبلیغات کول، خلک یې د داسې رژیم په لاس کې پرېښود چې ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نیسي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا خیر چارې.